د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر خوند نن د روان 1403 لمریز کال د څلورمې میاشتې په 14مه نیټه په خپل کاري دفتر کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما له مرستیال اندریکا راتوات سره وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په افغانستان کې د تبعي پیښو پر مهال زیانمنو افغانانو ته د یوناما له لوري د رسول شویو مرستو څخه مننه وکړه. محترم ملا صاحب له یاد سازمان څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو په توزیع کې شفافیت رامنځته او خپلې مرستې د پراختیایي برخو ته واړوي، څو له یوه لوري هیوادوالو ته د کار زمینه برابره او بل خوا ورته د ژوند په مهمو برخو کې اسانتیاوې رامنځته شي. په افغانستان کې د یوناما مرستیال د خپلو خبرو پر مهال وویل دوی له اسلامي امارت سره په همغږۍ په افغانستان کې خپلو پراختیایي او بشري مرستو راستنېدونکو افغانانو ته د اسانتیاوو برابرولو، د خصوصي سکتور ملاتړ، د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو ملاتړ، د وړو پورونو له لارې په کلیوالي سیمو کې د کوچنیو کاروبارونو رامنځته کولو او همداراز افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل معیشت وړاندې کولو په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. اندریکا راتوات زیاته کړه د افغان بزګرانو د ملاتړ په موخه به پر هغوی اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې وویشي، کوچني بندونه به جوړ او کاریزونه به پاک کړي او همدارنګه به نړیوالو سوداګریزو مارکیټونو ته د افغان کرنیزو محصولاتو، صنعتي تولیداتو او لاسي صنایعو د رسیدو په برخه کې هم د لازمو اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي.